د مینه یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته مو ښه راغلاست وایم. د طالبانو مالي وزیر له کوره 8 لکه ډالر غلا شوي. په هلمند ولایت کې سرچینې د طالبانو د مالیې د وزیر له کور څخه د 800 زره امریکایي ډالرو د غلا خبر ورکوي. د هلمند ولایت باوري سرچینې وایي چې د طالبانو د مالی وزیر حاجي ګل اغا چې د هدایت الله بدري په نوم مشهور دی، له کور څخه یې 800 زره امریکایي ډالر غلا شوي دي. سرچینې زیاتوي چې د طالبانو د مالی وزیر د دې موضوع په تړاو د خپل وراره په ګډون 28 کسان نیولي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه اندازه پیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د مالی وزیر له کور څخه ورکې شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه اندازه پیسې د کوم هدف لپاره د طالبانو د مالیې د وزیر په کور کې ساتل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د دې ډلې په اړوندو ادارو کې د پراخ فساد راپورونه ورکړل شوي دي. پاکستان د همجنس بازانو قانون تصویب کړ. پاکستان په دې هیواد کې د همجنس ګرایانو د حقونو تامین لپاره د هغوی د حقوقو تامین شته طرز العملونه په قانون بدل کړل. د دې قانون له تصویب سره سم پاکستانی ملایانو په ټولنیزو شبکو کې له کمپاین پیل کړی دی چې په دې کار سره به د نفوذ کنټرول او اقتصاد ښه شي. دیني عالم مولوي احسان مدني زاویه نیوز ته وویل پاکستانی ملایان ټوله ورځ د خپلو استخباراتو په اشاره په افغانستان کې د جهاد تبلیغ کوي، خو په خپل هیواد کې د اسلامي شریعت نقض نه ویني. تر بل هر وخت اوس د پاکستانی مرتد حکومت پر ضد د جهاد بر وخت دی. امیري وایي ټول شموله حکومتولي افغانستان سره د نړۍ د اړیکو لپاره کلي ده. د افغانستان د ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازې رینا امیري وایي د افغانستان د روانو چارو په اړه یې د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. امیري پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام سویسټ سره یو ځای یې له دغو چارواکو سره لیدلي دي. نوموړي ویلي چې په دغو خبرو کې توافق وشو چې همه شموله حکومتولي، بشري حقونه او په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او کار حقونه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو کلي ده. نوموړي ویلي دي چې د دغو هیوادونو له چارواکو سره یې د ملګرو ملتونو د 80مې غونډې په څنډو کې لیدلي دي. رینا امیري دغه راز د اسلامي هیوادونو د کنفرانس له ځانګړي استازي بخیت سره هم د ملاقات یادونه کړې ده او ویلي دي چې له نوموړي سره یې په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د مرستو په ګډو هڅو خبرې کړې دي. امیري وایي توافق وشو چې د نجونو د تعلیم د حق د مسلې لپاره کمپاین باید د ښځو د کار د حق سره وتړل شي. کندهار کې د تالاشۍ پر مهال د ملکیانو وژنه، د کورنۍ غړي یې طالبانو ته نړیواله محکمه غواړي. د کندهار د ژیړۍ ولسوالۍ د لیوا پخواني قومندان محمود خان علیزي د خپلې کورنۍ د وژل شوو غړو د وژونکو لپاره نړیواله محکمه غواړي. طالبانو د نوموړي میرمن، زوی او وراره د کور په کور تالاشۍ پر مهال وژلي دي. وروسته له هغې چې طالبانو په کندهار کې د کور په کور تالاشۍ په ترڅ کې د ژیړۍ ولسوالۍ د لیوا د پخواني قومندان محمد خان علیزي د کورنۍ 3 غړي ووژل شول. اوس ښاغلی علیزی د خپلې کورنۍ د وژل شوو غړو د وژونکو لپاره د نړیوالې محکمې غوښتنه کوي. ښاغلي علیزي له یو سیمه ییز خبریال سره مرکه کړې چې ازادي راډیو ته یې د خپرېدو اجازه ترلاسه کړې. نوموړي په دې مرکه کې ویلي طالبانو له ده سره په دښمنۍ کې د ده له کورنۍ غچ اخیستی. ښاغلي علیزي ویلي موږ د یوه بین المللي محکمې غوښتونکي یو. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان وهڅوي ترڅو د خپلې عفوې له فرمان نه اطاعت وکړي. زما 18 کلن زوی میرویس، 15 کلن وراره مې یونس او میرمن مې په څه ګناه تاسو اعدام کړه. روسیې ځوانان وایي نه غواړو د اوکراین په جګړه کې ووژل شو. په مسکو کې چارواکو د اوکراین سره د جګړې لپاره د جبري عسکرۍ بهیر پیل کړ. روسي چارواکي وایي چې زرګونه روسان په رضاکاره ډول دغه عسکري خدمت ته چمتو شوي دي. خو د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې په روسیې کې زرګونو کسانو ته د عسکري خدمت جلبونه استول شوې چې یو شمېر یې پوځي زده کړو ته معرفي شوي دي. د روسیې پوځ وایي د عسکري خدمت له اعلان وروسته په 40 ساعتونو کې نږدې 10,000 کسان خدمت ته آماده شوي. خو راپورونه وایي چې ځینې نور له روسیې څخه وتلي چې دې جګړې ته وانه استول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ د روسیې د احتیاط ځواکونو د متحرک کولو له فرمان خپور کړی دی. پوتین له هغه وروسته دا فرمان صادر کړ چې د اوکراین ځواکونو د خارکیف په سیمه کې له روسانو څخه ځینې نیول شوې سیمې بیرته ونیولې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان کې د وړاندې تګ کومه روښانه لار نه لیدل کېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسېدو د څه باندې 1 کال له تېرېدو وروسته
د قطر د باندني چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوحه نیوز خبري اژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان الثاني په قول ویلي د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یوه نقشه جوړه شي. د په وینا که د لارې نقشه نه وي د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه به په خپل حال پاتې شي. د دوحه نیوز راپور پر اساس د قطر د باندنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستانه فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په زرونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، خو د جولای په وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې یا ډرون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري وژل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنه زیاته کړې ده. امریکا له هند سره په ګډه بې پیلوټ الوتکې جوړوي. د هند د پاسفیک د امنیتي چارو په برخه کې د امریکا دفاع وزارت مرستیال ایلی راتنر وایي چې متحده ایالاتونه به د بې پیلوټ الوتکو د جوړولو او رغولو په برخه کې له هند سره ګډ کار وکړي. واشنګټن د چین د نفوذ د مخنیوي په خاطر له نوې ډیلي سره نږدې روابط پالي. ښاغلي راتنر د خبریالانو او کارپوهانو یوې ډلې ته وویل چې هند غواړي خپلې وسلې چې اکثریت یې روسي دي متنوع کړي او همدغه راز خپل دفاعي صنعت هم پراخ کړي. نوموړي زیاته کړه موږ غواړو چې په دې دواړو برخو کې له هند سره همکاري وکړو. دا په عملي لحاظ په دې معنا ده چې موږ به د هند سره د ظرفیتونو د تولید او پراختیا په برخه کې چې د هند د دفاع معاصر اهداف حمایه کوي ګډ کار کوو. ښاغلي راتنر وویل چې هند به دا بې پیلوټ الوتکې جوړوي او د جنوبي او جنوب ختیځې اسیا په ګډون به په سیمه کې دا الوتکې زموږ شریکانو ته په مناسبه بیه صادروي. ایران کې د لاریونونو پر مهال 31 تنه وژل شوي. د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یوې نجلۍ تر وهلو او وژلو وروسته د پیل شوو لاریونونو پر مهال تر اوسه 31 تنه وژل شوي دي. په ټول هیواد کې انټرنیټ محدود او ټولنیزې شبکې بندې شوي دي. په ایران کې نږدې یوه اونۍ کېږي چې خلک په بېلابېلو ښارونو کې د یوې ځوان نجلۍ په مړینې د اعتراض څرګندولو په خاطر لاریونونه کوي. د راپورونو له مخې سره له دې چې د ایران رسمي ارقام ښایي چې په دې لاریونونو کې تر اوسه یوازې 12 تنه وژل شوي، خو د بشري حقوقو د دفاع یوه ډله وایي چې د دې لاریونونو له پیل راهیسې په تېرو 6 ورځو کې د ایران امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 31 ملکیان وژلي دي. ایراني چارواکو همدارنګه په ځینو ځایونو کې انسټاګرام او واتساپ خدمات بند کړي دي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وو. ښې شېبې ولرئ. د خدای په امان.